د تیر په پرتله د خلکو ګڼې ګوڼې د امنیتي ځواکونو نیک او مسلکي چلند خلک د اختر خوښیو ته هیلهمند کړي او زیاتوي چې پرته له کومې ویرې په مرکز او ولسوالیو کې د لوی نیکمرغه اختر لمونځ ترسره شو. پکتیکاوال وایي په دې ولایت کې ډاډمن امنیت د مجاهدینو نیک او مسلکي چلند دوی ته د خوښیو هیلې وربخلي او زیاتوي چې افغانان دې د شته اسلامي نظام ننګ او ملاتړ وکړي تر څو فرصتونو بیا رغونې ته زمینه برابر شي او افغانستان د یو خپلواک هیواد په څیر په خپلو پښو ودرېږي. د امن او امنیت احساس موږ کوو په خوشحاله زړه باندې لمونځ ادا کړو. هیله لرو امید دا لرو چې په راتلونکي کې ټول عمر دایمي په سوله ییز ژوند ولرو او همداسې خوشحاله اخترونه ولمانځو. خبره وکړې په افغانستان که امن راغلی دی اسلام راغلی دی موږ څه غواړو؟ موږ امن غواړو اسلام غواړو موږ جنګ جدال نه غواړو. موږ د افغانستان خلک نه ډېر شکرګزاره یو چې د خلک سره د مجاهدینو سره ملاتړ وکړو او کمونیستي نظام امریکایي نظام یې مات کړو. اوس اسلامي امارت راغلی دی الحمدلله ډېر ښه شوي. اسلامي امارت څخه موږ ډېر خوشحاله یو. الله دې کامیاب او سوکاله ولري. موږ ترې زیات خوشحاله یو چې په پکتیکا کې او بلکې په ټول افغانستان کې ښه امنیت راوستی دی او موږ د امن په فضا کې اختر لمونځ ترسره کړ. د پکتیکا والی هم د لوی نیکمرغه اختر د لمانځه پر مهال د دې ولایت په جامع مسجد کې د خپلو خبرو پر مهال د افغانستان مومن او مجاهد ولس په ځانګړي ډول د شهیدانو کورنیو یتیمانو او کونډو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ وویل د شکر ځای دی چې زموږ وطن له اشغال خلاص او نن په ټول هیواد کې په ارامه او ډاډمنه فضا کې د نیکمرغه لوی اختر لمونځ ترسره کیږي. افغانستان اسلامي نظام قایم شوی دی او په افغانستان کې سرتاسري امن راغلی دی. نو داسې وخت کې لمانځو الحمدلله هغه وخت تېر شوی دی. اشهر کلام وخت تېر شوی دی. یعنې مخکې نه هغه تېر شوي دي چې د اختر په ورځ باندې خلک دې کې قتل کېدل نو دې کې بمونه خلاصېدل نور مشکلات جوړېدل چاپېریال اچول کېدې خلکو مسجد ته نشول تللی خلکو کور ته نشول تللی. د یادونې وړ دی چې د نور هیواد په څیر د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې د لوی اختر لمونځ په ډاډمن امنیت کې ترسره شو.